په دغه کتنه کې چې د دغه وزارت اکثریت مشري هم حضور درلود، جمهور رئیس محمد اشرف غني د امنیتي سکتورونو ترمنځ د همغږۍ، د اوږدمهاله امنیتي پلان او د ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس د هیواد امنیتي مسایلو ته په اشارې سره وویل چې هره ورځ حداقل 3 ساعته پر امنیتي مسایلو بوخت وي. جمهور رئیس پر امنیتي سکتورونو د نیوکې په ترڅ کې چې ترمنځ یې همغږي نشته وویل: فضل خداوند از برکت کوشش ما ظرفیت موجود است، هماهنگی نیست. هماهنگی نه در سطح اردو وجود داره، نه بین اردو و وزارت داخله و نه بین اردو و وزارت داخله و امنیت ملی وجود داره. جمهور رئیس د ملي اردو مسئولینو ته په خطاب کې وویل: دیدگاهی که من از جناب شما جناب سبا میخوایم است که از عملیات‌های 1 ساله باید برین به یک پلان منظم امنیتی 5 ساله. جمهور رئیس زیاته کړه چې د دریو امنیتي سکتورونو فعالیتونه د اوسنیو اړتیاوو ته ځواب نشي ویلی. نو له دې کبله غواړو چې په لومړي ګام کې په راتلونکو ورځو کې د کابل د ګارنیزیون پر جوړولو سره یوې نتیجې ته ورسیږو. جمهور رئیس د یوې مسلکي اردو پر جوړولو ټینګار وکړ او ویې ویل چې غواړي یوه مسلکي اردو یې د دغه هیواد لپاره په میراث پاتې شي. جمهور رئیس د مراتبو د سلسلې په پام کې نیولو ته په اشارې سره وویل: هیچ جگران، هیچ دگرمن، هیچ دیگه خارج سلسله مراتب کار کرده نمید. اگر گفتن که با کدام سیاستمدار مرتبط هستند، با دیگه کس مرتبط هستند، بکشنش. جمهور رئیس په ملي اردو کې د وړتیاو د تشخیص په اړه وویل چې په ملي اردو کې باید با تجربه افسران خپل ځای ناستي وروزي. نو له دې کبله یوې روښانه کدري پالیسۍ ته اړتیا ده چې په منسجمه توګه د اردو رهبري ورسره نوي شي. هغه کسان چې وړتیاوې لري په لومړیو کې باید تشخیص شي چې له پیل څخه ورباندې پانګونه وشي.